السلام علیکم. زه یم اسد علي، ستاسو ورور، ستاسو ملګری. خوا کې راسره ولاړ دی هارون باچا. هارون باچا نه یو څه تپوسونه کوو راغلي یو داسې نوي ځای ته چې دلته کې به زیات زموږ ملګري هم نه راغلي، ټورسټ هم نه معلوم. نو زه په دې اړه د خپل ملګري هارون باچا نه لږ دوه درې تپوسونه کول غواړم. هارون باچا ستاسو څه تاثرات دي په دې دغه باندې چې ټور باندې چې دلته کې تاسو راغلئ، څه مو کړو، څه ایکسټرا اکټیویټیز مو کړو او چکر هم څنګه انجوای کړو نه کړو؟ نو موږ نه خپل مشوره راکوي او دغه راکوي چې زموږ ملګري یاران دوستان دلته کې راشي چکر راولګوي. ډیره زیاته مننه صدر وروره. مونږ خو داسې اراده وه چې یاره د اختر په سبا چې اختر و زموږ د ملګرو دغه پروګرام جوړ کړی و چې یاره یا به ځو کالام ته یا ګبین جبه یا ملم جبه وغیره. خو بهرحال د قانون د لاسه حکومت د لاسه چې کوم دی پابندیانې په ټوریستو باندې ولګېدې، نو په خپل علاقایي ملګرو باندې مې چې هغه د کور نه نشي وتی. نو دې ځای ته مونږ راغلي وو په روژه کې، خو د دې ځای نه ډېر زیات لاندې مونږ راغلي وو. بره دا روډ لږ خراب و، مونږ داسې نه راغلي. نو نن هم زموږ د ملګرو چې یاره هغه ځای ته ولاړ شو، دلته کې دا موسم په روژه کې هم داسې و ډېر زیات یخ و او دا اوبه پکې تاسو د کیمرې په شا باندې د ابشار چې کوم ښکاري را روان دي د لاندې ځای پورې، نو ډېر زیات خوندور اوبه پکې هم را روانه. موږ په جومات کې چې کله لمونځ کړی دا ځای زموږ ډېر زیات خوښ شوی و. نو ملګرو دا فیصله وکړه چې یاره دې ځای ته به زه خو لږ مخکې به راځو. نو سره ستا چې یاره مونږ راغلو دلته پروګرام وکړو، نو زه یم چې د کالام چکر خو زموږ نه هېر شو، ګمین جبه زموږ نه هېره شوه، ملم جبه زموږ نه هېره شوه، ځکه دې ځای ته مونږ په پیله ځل باندې راغلو. بل دا شاته ابشار چې دی دا یو قدرتي نظاره ده، د هغه کتونکو دپاره کم ملګرو چې نه لیدلي، نو ډېر ملګري خو د کالام غوښتنه کوي. بهرحال کالام ته هم تله پکار دي، خو دا داسې ناشنا ځای چې کوم وي دا زموږ په خپلو علاقو کې صرف د غرونو سایډ دی. نو دلته کې یو د سړي ته د زړه سکون میلاو شي یاره چې کله ته بورې، ځکه ټینشنونه دي، یو وبا راغلي ده، بهرحال نور ټینشنونه، د کور حالات موقعیت یا ملک وغیره، هر انسان په ټینشن کې دی. نو کله چې دی داسې یو طرف ته لاړ شي، په ده باندې قدرتي هواګانې ولګي، دا اوبه د انجوای کړي، د خلکو سره میلاو را میلاو شي، ونې بوټي د دې نه سره لږ ډېر خوندونه واخلي. نو یقین وکړي چې یاره د دې زړه ته ډېر زیات سکون میلاو شي او موږ دا ځای ډېر زیات خوښ شو. انشاءالله بیا به راځو، خپل ملګرو ته به مو وایو دلته به یې راغواړو او دغه کومو ملګرو چې دا ځای نه دی کتلی، نو کوشش وکړو چې یاره د ځای ته راشئ، یو پرې وګورئ، انجوای کړئ، په خپل به ستاسو خوښ شي. ډېره مننه هارون باچا.